د څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د شمشاد نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول راته روغ جوړ خوښه او خوشحاله اوسئ او بیا رنګینه ښایسته په زړه پورې خوشحاله ورځ مو پیل کړې اوسي. قدرمنو لیدونکو د کابل ښار ته راغلي یو. د کابل ښار کې داسې یو جالب ځای ته مو بوځمه. د سړک په غاړه کې تندوري بولاني یا هم د تنور پیرکي تاسو به په کلو کې د مورجانې د لاس د خورجانې د لاس ډېر زیات خوړلی وي، خو اما په ښار کې د ښار په منځ کې به هم د سړک په غاړه تندوري بولاني یا هم د تنور پیرکي پیدا کیږي او دا استاز ډېر زیات مشهوره هم دی. نو تر څنګ راغلی یم یو ښه ورزشکار هم دی. په زړه پورې خپرونه وګورئ، خوند ترې والئ، ملتیا مو وکړئ. لیدونکو استاد جان دا دی لګیا دی، تاسې ګورئ چې ډېر په مینه باندې بولاني تیاروي خپلو مشتریانو ته او تندوري بولاني دی که نه، یعنې د تنور ډېر خوندور بولاني د کچالو والا کدو والا ګندنې والا ډېر زیات مشهور هم دی. او تاسې ګورئ دا تنور چې دا همدا اوس ګرم دی، تیار دی او دې کې به استاد جان بولاني پخوي او مشتریان هم ډېر زیات راغلي دي. موږ به خپله هم نوش جان کوو، خو اول د استاد جان نه پوښتنه کوم چې څو کاله کېږي چې د بولاني پزي کوي او دغه مسلک دی او څومره وخت کېږي چې دغه سیسټم یې اوس نوی تازه جوړ کړی؟ ما مخکې کوم کار کوو. السلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. خوب هستی شما؟ بخیر هستی؟ تشکر. اسم زیبایتان؟ محمد پهلوان خالد هستم. چی؟ پهلوان خالد. پهلوان خالد؟ بله. پهلوان هم هستی؟ بله. اوه ماشاءالله. این بولانی پزی که شما میکنین چند سال میشه؟ یک 19 سال یا 20 سال میشه که بولانی پزی ما میکنیم. پیش در بولانی پزی که روغن پخته میکردین، حالا در تندور پخته میکنی؟ وقت روغنی پخته میکردیم، حالا تندوری پخته میکنیم. چند مدت شده، یک سال شده تندوری پخته میکنیم. کدامش مردم زیاد خوش میکنن؟ مردم زیاد تندوری رو میبرن. مردم حالا روغن حال مردم هر که تکلیفی گپا داره و تندوری نمیخورن، مردم تندوری رو میبرن. تندوری زیاد میخورن؟ بله. چند سال میشه حالا تندوری را آغاز کردی؟ تندوری یک سال شده که فعال کردیم. یک سال شده که فعال کردی؟ یک سال شده بولانی تندوری رو فعال کردیم. یک سال میشه؟ بله. از کدام جای مردم میایه بر شما؟ مردم از هر چوک از از دانه چمن میان دیگه، از شور بازار، از هر مردم می، از موبایل سنتر، از پشتون مارکت اینجا می پشت بولانی تندوری کدو هم هست، کچالو هم هست بولانی. مردم می اینجا پش. خودت هم پهلوان هستی؟ این بلد بسیار پیدا میته یا روغن والا؟ نه این خوب است. یه هم نقصش با مردم ضرر نداره، خب فایدهش هم یکسی برابر است از روغنی کنه، فایده یک کمی برابر است، خب با مردم این ضرر نداره قدر. تندوری است چرب یک دوش کم چرب میکنیم خلاص مردم میره خوش کردن. از دیگه ولایت‌ها که مردم بیای از ننگرهار، از لوگر، از پکتیا، این باز خامخای بولانی تندوری میخورن نه؟ از این مردم اشاره کنه با مردم اطرافا که میان، مردم اطراف زیاد از شوقی را میخورن که به بولانی تندوری جا خوردیم میخورن، باز 5 تا 10 تا 15 تا به طرف خانه خودم میبرن. باز بر ما یک نفر گفت میگیره در خارج هم استاد روان میکنه. استاد روان میکنم کسی یکون تا که فرمایش سمیته باز روان میکنیم برشون بولانی تندوری ها. تا میدان هوایی خودت میبری باز؟ بله خودم تا میدان هوایی میبرم بولانی را، باز اینجا تسلیم میکنم نفر میرسانه برشون. کسی که فرمایش میده خو شما هم برش بگین که مرم رو بخواین اونجا که بیایم بردون اونجا پخته کنیم. خب بسیار دوستا هم میگه که بیا همینجا بیا، ما میگم دیگه چیزی ما نداریم که تا اونجا ویزا و پاسپورت دیگه پاش نداریم که اونجا بیایم. آره تو خودت گفتی که ما پهلوان هم هستم نه؟ در کدام ولایت پهلوانی کردی؟ در این ولایت افغانستان خودم پیش استاد نجیب الله نوری تمرین میکنیم. آره تمرین میکنی؟ آره چند وقت شده یک در عملیات شده بودم دیگه نرفتیم پهلوانی. میرفتیم ولایت‌ها مسابقه کردن گپا میریم. خب کامیاب باشید، تشکر، زنده باشین. شما پخته میکنین در تندور بولانی و ما که مردم هم گپ میزنیم او میبینیم که چطوری را پخته میکنین، درست است؟ صحیح. تشکر. بخیر باشید. شما ادامه بدید. بس. لیدونکو استاد اوس بولانی د تیار کړی دي ګرم ګرم
او اوس به یې تنور کې پخوي او ترڅنګ به یې نو بیا مشتریان هم نوشیجان کوي او دلته به نورو خلکو سره هم خبرې کوو چې تندوري بولاني او که د غوړو والا بولاني کوم یو د دوی ډېر زیات خوښیږي او کوم یو ډېر زیات ښایسته ذایقه لري ملتیا مو وکړئ. استاد جان پختنه شده تا بالی؟ پخته میشه نه بخیر کم مانده وقتش. استاد جان را بگو که تندور خودت جور کردی؟ تندور خودم ما جور کردیم دیگه. پختن تندور که خام می باشه ایرا خودم ما پختم کردیم تندور دیگه، یعنی چیزش می کلش خودم ما جور کردیم. خب استاد خالد که خودت بر ما امروز بولانی پخته کنین، پخته میکنین؟ چرا نمیکنین که مهمان باشد خودم ماندم خانم پخته میکنیم. در تندور خانه برات میگم. در تندور خانه پخته میکنیم، در اینجا پخته میکنیم. در خانه تندوری هم پخته میکنیم، گرچه که مهمان که بیاد خانه فرمایش میدم برش پخته میکنیم. او تندور سخت است یا ای؟ نه هر دوش یکیسته. آسان کدامش است؟ آسان موزی یک ذره است، تندور خانه ذره پخش است. او بلد نیستی نه؟ نه قدر نیست، امی خوب است، به این ولد هستیم برابر است. خب تشکر. شما ادامه میتین پخته میکنین که بولانی نبسوزنی؟ درست است؟ خب لیدونکو دا بولانی هم تیاریږي تندوري پیرکی ډیر جالب ده. د سړک په غاړه باندې یو دا د دومره سہولت چې اوس په افغانستان کې نو د تنور په غاړه هم تندوري بولانی هم خوړلی شي. نو ډیر زیات مشتریان هم راغلي دي، په انتظار دي چې بولانی نوشیجان کی او موږ به هم نوشیجان کوو او تاسو ملتیا وکړئ زما سره پاتې شئ او د دغې خپرونې نه خوند واخلئ. کوم بولانی چې پاخه شو لا خو ټول د رور واغستل نو موږ دسته پاتې شو. خیر انتظار به وکړو نور به هم پخیږي. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستی بیاد استاد؟ خوب تشکر. خوش آمدید. آرام باشی. خوب است؟ اسمتان؟ محمد رومان. رومان جان امروز بخیالم بچه‌اش دیگه چیز نمیخورم، کلی بولانی بردی؟ بولانی پشت بولانی تندوری آمدیم. مزیدار است؟ بسیار خوب مزدار است. کچالو هم گرفتیم و همراه کدو. کدو و گندنه نخریدی؟ نه گندنه نه. اینمی کدو چی پیدا داره که شما میبرین به یک کچالو؟ کچالو هم فایده های زیاد خود داره. کدو هم همچنان، چون پیغمبر ما کدو رو خوش داشت، از خاطر ما هم کدو رو خوش داریم. بس شما در خانه که بولانی پخته میکنه مادر جان نه و او مزه میته یا خودتان که اینجا میخوری مزه میته؟ والا در خانه مزه خود خاص خود داره، در بیرو مزه خود داره. بازی همی خوب از بی ضرر است. از همی میاییم از موبایل سنتر میبریم، بسیار خوب مزدار بولانی است. چه وقت میشه با استاد خالد میایین؟ تقریبا یک سال میشه که تندوری شروع کرده. از اون وقت ما میاییم، از یگان وقت میبریم بچه‌اش. از تندوری پیش شما بولانی روغندار میبردین؟ روغندار میبردیم، خب مریض میکنه آدم. این خوب است. این خوب است نه؟ بی ضرر است. ولی استاد وای دیدونه که گپی تو رو بشنو خفه نشوه. چیزی که حقیقت است دیگه. حقیقت باشه نه؟ جان بخیر باش. خودت چند دانه دی بولانی حق تص میخوری؟ 6 دانه گرفتیم، 3 نفر هستیم، 2 دانه میخوریم. 2 دانه میخوریم. باشه که دیزی دوغم می بود بسیار مزه. ماست است، ماست گرفتیم. او ماست بسیار مزه میتنی. امیالی ایگا پا رو زدیم ما رو هم گوش نکردی. بگیری بیاد. زنده باشین. تشکر. چکنی گرفتی کدش؟ چکنی میته در پلاستیک میته. شما چکنی بگیرید. تشکر. زنده باشین. ډیر مننه کو و یو کال کیږي چې دغه تندوري پیرکی وي بولانی پخوي او زه یو کال کیږي چې ورته راځم. خیر دوام ډیر زیات وکړي او تاسو ګورئ چې خلک هم لګیا دي او داسې په مینه مینه نوشیجان کوي او خوند ترې نه اخلي. ملتیا مو وکړئ. سلام علیکم. و علیکم السلام. جوړ ستړي بخیر. مشه ورور خیر. ډیره مننه. خوشاله اوسئ. قربان اوسم. نوم دی والا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې محمد نظیر مخلص خلص کوم او د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوس راغلی یم ښار ته. اوس مې پیرکي نوشیجان کړ، ډېر خوندور و. مخلص صاحب چې ډېر زیات وږی اوسئ که نه او داسې د سهار چای دې مې څښلی، دلته غرمې ته را برابر شي، څو پیرکي به وخوري؟ یاره تقریبا 15 دانې خورم، هسې داسې سم وږی اوسېږم. نو راویتا غوندې دوستان خو زه راسره اوسېږي، بیا 7 دانې هم خورم. بیا د خوشحالۍ نه 7 دانې خوري؟ 7 دانې خورم. ځکه بیا هغه پیسې په دوست ورکوې؟ نه، پیسې په دوست نه ورکوم، ځکه چې تا غوندې خوشبخته انسان راسره اوسېږي چې ما سره اوسېږي. خوشحاله اوسې. 15 دې خوړلي دي، اوس دا دې زه سره یم 2 نور هم وخوره. ولې نه، تاسو چې هر څومره خورئ د هغې پیسې به هم زه ورکوم او ډېر به خوشحاله سم چې تاسو راسره اوسئ. ډېره مننه کوو. دلته خو د کدو، د کچالو او د ګندنې پیرکي دي که نه؟ دوغ یعنې شومړې هم دوی سره، خو اوس فکر کوم نشته دی د هوا په مطابق که نه، یخني ده لږ اوړي کې بیا دوی سره ښایسته مستۍ هم وي او شومړې هم ویسي که نه؟ نو بیا ته هغه شومړې مستۍ سره خورئ که نه؟ خو چې آماده اوسېږي، تازې اوسم چې کوم، خو دا اوړی خو لا پرېږده. او بالخصوص ما ته بیا د کچالو پیرکي ډېر خوند راکوي او زه خاص مینهوال یم. کور ته بیا وړئ که نه؟ کله ناکله ځکه هلته مو دا خو دې خوند اوسېږي او د مور د لاس پخلی خو بیا بېل خوند کوي. کله ناکله بیا څه پیشنهاد وکړو، مورجانه یې هم کور کې هم راته آماده کوي. بلکل د مورجانې د لاس پیرکي هم، خو دلته به هم لږ لږ احساس کوي چې یعنې زه کورني پیرکي خو مې وخوړه. ډېر خوندور دی، ډېر خوند کوي او کله ناکله نه، هفتې کې 2 دفعې خو حتما راځو دا پیرکي خورو. لکه د دې پیرکي ګټه؟ د دې پیرکیو ګټه موږ ته یوازینۍ ګټه چې زه ترې نه احساس کوم هغه دا ده چې که اروپا کې ډېر خلک هغه لري، مشایخین دي چې اروپا ته لاړ شي. ولې ډېر دوستان دي ما دي چې کله ما سره تماس نیسي، هغه وایي چې هغه د سړک د غاړې پیرکي مې ډېر یادېږي. نو دې خبرې نه بیا ډېر خوند اخلم. کله بیا چې هغه خبر را په یاد شي، 1 دانه اضافه پیرکی هم وخورم، بیا هغوی ته عکس واخلم چې دا مې تاسو لپاره وخوړه. بلکل. خو هغه د غوړۍ کې چې پخېږي د هغه پیرکو او د دو پیرکو توپیر څه دی؟ دا پیرکي او هغه پیرکي خو ډېر هغه توپیرونه لري. یو توپیر هم همدا اوسېږي چې هغه یو دفعه غوړي واچول سي، 100 دفعې بیا هغه پیرکي پې پخوي او را پخوي او دا صحت ته زیان نه لري. هغه څه دي صحت ته زیانونه ډېر لري، بالخصوص د نن سبا د ځوانانو دغه قدونه چې ټیټ پاتې کېږي، دا هم یو لامل همدغه ده چې باید هغه غوړي یو دفعه استعمال شي، دوی مسلمانان یې 100 دفعې استعمالوي. نور دغه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه کوم مخلص صاحب، تاسو نه ډېره مننه کوم. تشکر. مننه کوو. د سړک غاړه کې تندوري بولاني یا هم پیرکي څومره مشهور دي، څومره خلک خوښوي، ګټه یې څه ده؟ ملتیا مو وکړئ، زما سره پاتې شئ. خب استاد جان بازم خوش آمدی و چند دانه بولونی پخته کردی؟ تا حالا خب پخته کردیم 1.5 ساعت تا 2 ساعت تا حالا پخته کردیم بولونی تندوری. خودت باز گشنه شوی میخوری؟ بله ها، اینمی گشنه شویم نان و چاش ما بولونی است. دیگه چیز نمیخوری؟ نه بولونی تندوری بسیار مزه‌دار هم است، میره خود ما میخوریم. ما هم نوش جان کنیم؟ نوش جان که این یک بولونی تندوری برات کچالو کنه. کچالو یا کدو بخور؟ هر کدام تشیاش است که ازم برات بخور. کچالو تو میگی کچالو بخور، کچالو میخور. خیر این دفعه یک دانه کدو بخور. بولونی کدو هم مزه. بسیار زیاد تشکر میکنیم که ما صحبت کردین و در برنامه که ما اشتراک کردین. زنده باشی، بخیر باشی جان و سلامت. خب لیدونکو خامخا باید وخورم ولې چې ډېر زیات مې ورته زړه شوی دی او ډېر زیات خوندور دی. چکني هم ورسره شته دی، دا دی تاسې وګورئ. او تر څنګه که دا د غوړو پیرکي زه هر کله ښار ته راځم نو خامخا دا تندوري خورم، که هغه 10 دانې هم وخورم خو اما تاوان هم لري خو ګټه نه لري که نه، مړېږم هم پرې نه. او بیا نو دا د تنور پیرکی او بیا د کدو نو ماشاءالله واقعیت چې واقعیت چې ډېر خوندور دی.
ډېر زیات غوړ هم دومره نه لري او چکني هم ورسره شته ده ښه نو ډېر مننه کوو چې ما سره پاتې شویه او خپرونه مو هیله ده چې د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي تر بلې خپرونې ستاسو په دننه چوپړ کې حاضرېږو تاسو په لوی بهونکي سره تعالی رب نسپارو هر چې ته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ لوی الله عمل ښه وختونه